حضرت عیسی علیه السلام په دور کې یو سړی راغی مجلس کې کېناستو هغه عالم ډېر لوی عالم و بزرګ و نو مجلس نه هغه سړی پاسه وایي زموږ مجلس ته مه راځه ډېر ګناهګار و روان شو ویې ژړل الله زه خو د یو عالم مجلس ته په دې خاطر ورغلم عالم دی د عالم مخ ته خو کتل د مجاهد مخ ته خو کتل که یو سړی درته درغی او در سره کېناست یو پیالې چای ورته واچوه هغه وایي بچیه ستا دې مخ ته کتل ته هم عالم یې هم مجاهد یې هم غازي هغې ته یو مینه ورکړه کېنه کاکا دې چوکۍ باندې کېنه بابا په دې چوکۍ کېنه بچیه لږ راوړاندې شي چې موچې دې کړم چې تا سره یو سپین ږیری مینه وکړي یو بوډا یو ځوان در سره مینه وکړي الله به در سره څومره مینه کوي نو سړی ډېر مایوس او خفه لاړلو په دې وخت کې عیسی علیه السلام ته الله وحی وکړه جبریل اسلام راغی چې دغه عالم بزرګ دا مې لعنتي که جهنم ته مې داخل که په وجه د دغه تکبر چې هغه مظلوم را روانو او د توبې دپاره او د دې عالم خوا کې کېناستو دې وشړلو هغه ګناهګار مې جنتي وګرځاو دغه عالم مې جهنمي وګرځاو د الله تقدیر دی ګوره ډېر زر زر راوړي ښه الله رب العالمین دې مونږ او تاسې نیکان جوړ کړي الله دې مونږ او تاسې د هر قسمه ظلم نه وساتي درود شریف اخلاص سره ووایه